د دوبۍ یا په عموما کې د متحده عربي اماراتو ویزو په هکله خورا زیاتې پوښتنې پوښتل کیږي چې د هغه هیواد ویزې افغانانو پر مخ خلاصې شوي او که نه. نو غواړم نننۍ ویډیو کې همدې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. خو مخکې له دې نه چې دا ویډیو پیل کړو ستاسو څخه وړه غوښتنه کوم هغه دا چې تاسو د احمد ټایمز دغه نوي فیسبوک په اړه کوم چې یوزر نیم د احمد ټایمز یو دی د درسره فالو او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. اوس راځو ویزو ته چې د دوبۍ ویزې یا په عموما کې د متحده عربي اماراتو ویزې که هغه ویزټ ویزې دي یا دوه کلنې ویزې افغانانو پر مخ خلاصې شوي او که نه. ګورئ دوستانو دا چې ډېر وخت کېږي ما د ویزو خلاصولو په اړه کومه ویډیو نه ده جوړه کړې، نو دا په دې معنی ده چې تر ننه پورې ویزې خو هم نه دي خلاصې شوي. همغه پخوانۍ خبرې دي چې فیملي ویزې خلاصې دي نارمل کېږي په دوبۍ کې. په دوبۍ کې هم نن سبا بعضې فیملي ویزې کېږي خو نوره نارمل ویزې تر ننه پورې هم نه دي خلاصې شوي. د خلاصون لپاره یې زموږ حکومت مسؤلین پوره هڅه کوي چې افغانانو ته د متحده عربي اماراتو ویزې خلاصې کړي، خو فی الحال نارمل نه دي خلاصې شوي. شاید په تاسو کې ځینو ملګرو سره دا پوښتنه راولاړه شي چې زما ملګری خو څو ورځې مخکې راغی نو هغه څنګه راغی؟ ته د خپل ملګري نه پوښتنه وکړه چې د ویزه په څو اخیستې ده. هرومرو به یې د 2500 څخه واخله تر 3-4 ډالرو پورې پیسې پرې ورکړي وي، کوم چې دغې ته موږ نورمال ویزې نشو ویلی. نورمال هغه ویزې دي چې کم د حکومت پیس دی او یو څه چې کوم ټراول ایجنسیانې چارج کوي اضافه پیس همغې ته موږ نورمال وایو. نوره کم چې په د 100 او 1000 ډالرو باندې دي دغه نورمال ویزې نه دي او دغې ته موږ نورمال نشو ویلی. که چېرته د دغه ویزو لپاره کوم نوی پروسیجر اعلان شو یا دا ویزې په نارمال ډول خلاصې شوې نو هغې په اړه زه هسې هم تاسو ته معلومات درکوم. سمه ده؟ مننه.